اولینه لاسته راوړنه زموږ دا وه چې په دې ولسوالۍ کې د 18 کلو یوه شخړه پرته وه د دوو وروڼو تر مابین. بابروز خوب خوش بود الحمدلله بر مسئله بزرگ با ازبکلگه. جناب موږ د څلورو ولایتو خلک راغلي د کندهار د هلمند د زابل او د روزګان. موخه مې دا ده چې د شمال طرف ته ولاړ شو د څلورو ولایتو له سپین ږیرو سره ووینو هغه لکه په هیواد کې د قومي او سمتي اختلافاتو له منځه وړلو هڅو په دوام د شمالي ولایتونو د قومي مخورو په بلنه د لوی کندهار قومي مشرانو او مخورو شمالي ولایتونو ته سفر پیل کړی ترڅو د قومونو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ ریښې لا ژورې او غښتلې شي. د څلورو ولایتو خلک راغلي د کندهار د هلمند د زابل او د روزګان. موخه مې دا ده چې د شمال طرف ته ولاړ شو د څلورو ولایتو له سپین ږیرو سره ووینو هغه لکه څوک راښایاست تخار، کندوز، بغلان، کندوز، تخار دا څلور بدخشان له دغو څلورو ولایتو له سپین ږیرو سره ووینو موږ له نږدې خبره سره وکړو دوی موږ وویني موږ دوی ووینو. د لوی کندهار له قومي مخورو جوړ دا شل کسیز ټیم د شمالي ولایتونو په خاصه توګه بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ته سفر پیل کړی. موږ د همدې ټیم په سفر درته ځانګړی مستند چمتو کړی دی. د سولې او ورورولۍ پیغام لیږدونکی دا شل کسیز ګروپ د شپې ناوخته د بغلان ولایت اندراب ولسوالۍ ته ورسید چې د سیمو خلکو له تاوده هرکلي سره مخ شو. شخصا خدمه ساعت 12:30 بجه بود از مهمانا خبر شدم که از قندهار 4 ولایت افغانستان در ولایت بغلان در ولسوالی سیگانه اندراب تشریف میارند. ما ساعت 12:30 بجه منتظر انتظاری از اینا بودیم. خبر شدم که نماز دیگر بود. مولوی صاحب زنگ زد که میهمانا تشریف آوردن شما جا که هستین بین. ما با پیشانی باز اهل دیگه دوستان می آمدن یک ذره بارندگی بود. ما آمدیم دوستا را از نزدیک دیدیم خیلی خوشحال و خوشوقت شدیم. قوما هم پیام دادیم در تلفن فردا هم اینا را شاید ببینن از خوشحالی پذیرایی کنن. جهانی سپاس تشکری میکنم از دوستایی که از لوی قندهار تشریف آوردن. یعنی یک شفقت و مهربانی و دلسوزی و دلی با هم است. این جای افتخار است. این یک تبادل و تجارب میشه. ما مردمی هندرابی ولسوالی هندرابی ولایت بغلان ما همین هم ضرورت داریم که بریم در ولایت بغلان در لوی قندهار هلمند بریم در دیگه ولایت های افغانستان بریم تبادل تجارب کنیم با دیگه دوستا بشینیم. د اندراب قومي سپینګیرو دا د سولې او همغږۍ کاروان ته د هر ډول همکارۍ او بشپړ ورورولۍ ډاډ ورکړ. این اشاره بیست که الحمدلله اتحاد ما متحد هستیم، یک برادر هستیم و هدف که آمدنی که اونا در اینجا بیا این قلبهای ما را پیوند میده، قلبهای ما را قایم میسازه که مردم اندراب ها مردم های بیرون که در اینجا آمدن اونا الحمدلله آمدن مردم دیدن محبت پیدا کردن و ما هم تو در اینجا میریم یک محبت اخوت سمیت ما قوی تر میشه. این یک آمدن اینا و رفتن ما همون میگه که دوستی به رفتن میشه، دوستی به دیدن میشه. د اندراب ولسونو له میلمه پالنې وروسته دا ټیم د بغلان مرکز ته خپل سفر پیل کړ او له ولسي خلکو سره یې لیده کاته وکړ او د قومونو ترمنځ یې پر کلکو او نښلیدونکو اړیکو ټینګار وکړ. دلته نه یوازې د قومونو ترمنځ ناستې او مرکې ترسره شوې بلکې د لوی کندهار راغلو میلمنو د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 13 کلنه دښمني حل کړه. تاسو فیصله چا کړې ده همدغه متنده تاسو ته ورسېدو تاسو به د همدغه پرېکړې پر اساس باندې نور خپل ژوندګي تېروئ. الله دې خیر کثیر درکړي. تاسو د راتګ څخه یو جهان مننه چې موږ سره مو همکاري وکړه. الله تاسو ته خیر کثیر درکړي. جنجال مو په صلح باندې تبدیل کړو زموږ دوستي سره تازه کړه. اولینه لاسته راوړنه زموږ دا وه چې په دې ولسوالۍ کې د 18 کلو یوه شخړه پرته وه د دوو وروڼو تر مابین.
چې په دې باندې ډېرې جرګې او مرکې سوې وې د موږ په راتګ سره الحمدلله دا حل سو او پای ته ورسېده. دغه قضیه چې اوس دلته حل سوله، تاسې شاهدان یاست، دا د 18 کالو د خپل کورني مشکل و چې محکموم زور ولې ونې وهل کړی. نو دې خلکو ته چې موږ راغلو خپل وزر مو ورته وکړي، د دوی څه ډېره مننه، زموږ دا وزر یې ومنئ. اته دا چې سوله چې خلکو وژړله، دا زموږ په راتګ باندې ډېر خوشحاله سوله. په بغلان کې د قومي مشرانو ناستې او پریکړې له لاسته راوړنو ډکې وې. اوس نو هغه وخت دی چې قومي مشران د کندوز پر لور حرکت وکړي. کندوزیانو خپل افغاني کلتور وپاللو او له راغلو مشرانو یې تود هرکلی وکړ. به هر زبانی که صحبت میکنن جز هم دیگر هستیم، برادر هستیم، همگی ما یک افغان هستیم، همگی ما مسلمان هستیم، امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، همگی ما و شما جان و تن هستیم، دست، قلب، پا، هر کدام عضو یک بدن هستیم. در هر جایی وطن که زندگی میکنین، اگر در بیرونام زندگی میکنه، افغان های ما، مسلمان های افغان های ما در هر جایی که هستن یکشان درد میبینه، ما اینجا درد احساس میکنیم. 4 پایې لري زموږ قومونو ولسونه باندې راټول په ولاړ دي پر دې 4 پایې وه. اوس زموږ هدف هم دا دی چې دا 4 پایې سره یو سو، اتحاد وکړو، اتفاق وکړو. هغه به یوه درته تشریح کړم. اولینه پایه د علماو ده. یو دولت، رعیت، ملت دا به ټوله د علماو احترام کوو، خلک به علما پر یو میز راټولوي. د جامعه د علماو تر تاثیر لاندې ده. د انسانیت ټول علماو تشریح کړي دي. پیغمبر نشته، موږ ته وارثان د انبیا علما پاتې دي. د دیو به احترام کوو، دا پایه پر دې ولاړه ده، دا به مو انتفاق ته رابولي د علما. دویمه پایه زموږ د قومونو، هغه د قومو مشران دي. ورونو قومي مشران چې د افغانستان تاریخ جوړ شوی دی، دا د جلګو د مرکو د قومي مشرانو وطن دی. په کندوز کې ولسونو د لوی کندهار قومي مخورو ته ډاډ ورکړ چې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د ولسونو او قومونو ترمنځ تفرقي او شخړو ته لمنه ووهي. بابروز کوب خوش بز الحمدلله. زه نن ډیر زیات خوشاله یم چې د لوی کندهار قومي مشران کندوز ته راغلي دي. دا زموږ د قومونو ترمنځ د یووالي ښه مثال دی. موږ ژمنه کوو چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړو ترڅو د قومونو ترمنځ بې اتفاقۍ ته لمن ووهي. له کندوز وروسته تخار بل هغه ولایت دی چې د اصلاح او خیر په لار د وتو مشرانو راتګ ته انتظار باسي. اوس کندوزي مشران هم راغلي ګروپ سره یوځای شوي او د شملورو او خیر غوښتونکو سپینګیرو شمیر نور هم زیات شوی دی. د تخار ولسونو د خپلو خبرو پر مهال دغه لړۍ د یووالي، پیوستون، یو بل منلو، د قومي او سمتي ستونزو د هوارۍ لپاره ګټوره وبلله. ما شما مردم روی قندهار از اون طرف که آمدین چشم برا بودیم، در دعوت شما منتظر بودیم که ما برویم، ولی شما را دعوت کردیم که شما تشریف آوردین. بار احسان خود را در بالای ما آمدیم. ما ممنون احسان شما هستیم. باید ما می رفتیم، ولی دعوت ملت تخار را، دعوت ملت کندوز و بغلان و بدخشان را شما قبول کردین، با قدمه ها رنج فرمایی کرده در اینجا تشریف آوردین. موږ دغه لپاره درته راغلي یو چې ستاسې هر درد، هر مشکل موږ د زړه په غوږو واورو، او موږ ستاسې سره خپل دردونه هم شریکو، او تاسې ټولو ته موږ بلنه درکو. له بدخشانه څه نیولې بیا تر نیمروزه، د تورغونډۍ څه نیولې بیا تر تورخمه، دا ټوله یو افغان دی. فرق یې نشته چې دا بل پر یو پر بل برتري لري. ټول سره ورونه دي. الله سویه ټول مساوي حقوق لري په دې ملک کې. ټول موږ سره مسلمانان یو. علما کرام مبارکانو ډېرې ښه خبرې وکړلې. د تخار ټولو ولسونو په یوه خوله پرېکړه وکړه چې هیڅ چاته د قومونو ترمنځ د اختلافاتو اجازه نه ورکوي او هڅه یې دا ده چې د قومونو ترمنځ یووالی ټینګ کړي. خوش شدیم از مهمانهای محترم ما که برادرای ما هستند، برادرای عزیزی ما هستند، مهمانهای بسیار محترمی ما هستند. با تخار آمدن و با بدخشان می روند انشاءالله
ما استقبال میکنیم، ما از ایشان خوشحالی میکنیم، از ایشان انشاءالله قدردانی میکنیم. په دغه ملک کې په دغه مملکت کې 42 کاله د قوم ټیکهداران، د سمت ټیکهداران، د مذهب ټیکهداران دا ټول امتحان شو. موږ تاسو وتلل، نتیجه یې دا راله چې د شمال خلک د جنوب دښمنان جوړ کړو، د جنوب خلک د شمال دښمنان جوړ کړو، حتی قوم په قوم، کور په کور یې بدۍ موږ ته راوړې. په دې نامه باندې چې زه پښتون یم، ته ازبک یې، بل تاجک ته، بل څوک ته، بل څوک ته. قومي مشرانو د خپلو خبرو پر مهال ویل په تیرو 40 کلونو کې د بهرنیو کړیو له لوري قومونه په مختلفو ډولونو ویشل شوي وو، خو د اسلامي امارت له راتګ سره دا لوی او خطرناکه دسیسه شنډه شوې ده. قسمی که bizde buzurgvarlarımız vilayeti مغربدان تشریف alıp gelip تلالوی قندهارdan تشریف alıp gelip دا چې د جنوبي ولایتونو قومي مخاور تخار ته راغلي، دا له موږ سره د یوې رښتینې مینې ښکارندویي کوي. ورونو په تېرو وختونو کې به ځینو بهرنیو کړیو د قومونو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړې وي، چې اوس الحمدلله دا ستونزه کاملا ختمه شوې ده. شعار اسلام اونی که این هیچ که وزنه برتر bilmeydi. شنو چون په تخار کې د مختلفو قومونو سره له ناستو وروسته دا سوله غوښتونکي مشران د بدخشان پر لور روان شول. بدخشي ولسونو هم د میلمه پالنې په دود د مشرانو هرکلي ته راووتل، د قومونو د یووالي ډاډ ورکړ او دا پروسه یې وستایله. خدا را سپاسگزار هستیم که شما آمدین، اما فاصله ها از هم دور رفت، نزدیک شدیم. شما از حال ما دیدن میکنید، از مشکلات های ما دیدن میکنید، با مردم صحبت میکنید. خدا کنه روزی شود که ما هم به ولایت ها سفر بکنیم و ولایت ها را از نزدیک ببینیم، مردم رو ببینیم، مشکلات هاشون رو ببینیم، جنجال هاشون. الله ذوالجلال را سپاسگزار هستیم که امروز با چهره های مختلف، با زبان های مختلف، با رنگ های مختلف، با قد و قامت مختلف، یکی بلند یکی پخش، یکی سیاه یکی سفید، ما با محور آیه مبارکه که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم جمع شدیم، با هم صحبت میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، با هم ارتباط برقرار میکنیم. ان شاء الله این ارتباط ما ارتباط امروزی نباید باشد، این ارتباط ما ان شاء الله ارتباطی دوامدار باشه، ارتباطی باشه که ما همیشه این ارتباط را برقرار بسازیم. د ورونو قومونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ او د اسلامي اخوت د لا ټینګښت په موخه راوتلو مشرانو د ستونزو د حل ترڅنګ یو بل ملي او وطني احساس هم وپاللو. دوی په ګډه د هر ولایت له ملي پروژو او تاریخي سیمو لیدنه وکړه. د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان قومي مخورو د افغاني کلتور او میلمه پالنې په دود د لوی کندهار قومي مشرانو ته د اغزاز چپنې پر اوږو واچولې او په دې ډول راغلو مشرانو ته د خپلو نشلیدونکو دیني، تاریخي او وطني اړیکو د دوام او پایښت ډاډ ورکړ.